ژوند می آباد پتا شاد سوفا د موري. سلام علیکم مورجانې، چیرته روانې؟ دا خاص مې ټول کړی، کباړ مې ټول کړی. کباړ دې ټول کړی؟ مجبور یم دا کباړ سودا کوم او دا خاص سوځوم. خاوند دې چیرته دی؟ خاوند مې مړ دی، خپله کونډه یم. کونډه یې؟ دې خاص څه کوي؟ دا سوځوم، نغري کې وسم نه کېږي چې ګاز واخلو دغه واخلو. ته دا چک کوم صبر کوم خورې دا خاص اسید دغه دا دې ټول کړی خاص او دغه دا څه دی؟ دا د کوم وخت نه لګیا ټولې؟ دا ډېر وخت کېږي، څه وکړم مجبور یم. مجبوري او زامن دې څه کار زامن مې دا دغه کوي، هغه د کار نه دي. نو کار نه دي؟ نه. ښه دا کباړ ټولوم. دا کباړ ټولې صحیح ده. زمون دغه مور دغه کباړ ټولې د دې مخکې هم ما یو چا راته ویلو د دې په هکله، نو زمون د څه مرسته ده پې سپارم، نور هیله کوم را سره مسکی د ژوند ارزو می بس هم د موري. پدې جهان کې ستا دیدن ژوندون تکلیف را بخشي. صحیح ده. بس دعاګانې کوه، دعاګانې کې یاد ساته، مکمله سودا ده. والله د عمر درکې الله د ستا یو نظر می خوش دی درستی دنیا. کېنه موري، اول تو کېنه، اخوا کېنه. بس هم د موري. ژوند می آباد پتا شاد او هلا کرای مو ورکړه موري، مننه دعاګانې کوه. نور ان شاء الله وي زمون د زم کور په کور ګرځم، نور کوم کور چې راته نیازمند دی اړمند دی په هغې ته سودا یې سپارم. خدای دې خوشحاله او سوکاله لره ګرانې موري. لپاک الله نمی هم دغه تمنا د موري. چې شي مسکی د ژوند ارزو می بس هم د موري. ژوند می آباد پتا شاد ستا وفا د موري. چې شي مسکی د ژوند ارزو می بس هم د موري. لاس دې نیولی دی مور جانې تل د خدای دربار کې. ژوند می آباد پتا شاد ستا وفا. تاسو دا دنیا هم ښایسته کړي، هغه زموږ ژوند روان کړي، زموږ کار ډېر خراب او څه هم نه لرو. بس خورجانې دغه مرسته چې چا رالیږلې ده، بیا هغې یوه هیله کړې وه چې ما ته دعاګانې کړي. الله دې دا دنیا هم ښایسته کړي، الله دې هغه دنیا هم ښایسته کړي، الله دې بیا ورې په نصیب کړي، الله دې جنتو سردار کړي. زموږ کار حساب ډېر خراب و روجانه، دا ماشومان ماړه دي او دا یې مړ شو، په نشه یي توکه اخته و او علاج نه و نه درمند و، مړ شو کمبخته کړی. زموږ د دغې د خور خاوند پاډري و، آخر کار مړ شو، دغه سودا مو پې سپارله. زموږ د هیله کوم را سره اوسئ چې کور په کور ګرځم، دغې ناچاره کورنۍ ته مرستې سپارم. الله حافظ. دستا لا ژوند می د ژوند ورنا د موري. چې شي مسکی د ژوند ارزو می بس هم د موري. ژوند می آباد پتا شاد ستا وفا د موري. زمون دغه مرسته ده د روژې مبارک میاشت، دغه سودا مې پې وسپارله. نو زمون ټول نه په لنډه دا قصه ختمو. بس ژوند مې دغسې دی چې هېڅ درک نه لرو چې شی وخورو. بس دغه یو کلی کور لکه اثر کتغ راوړي، دا اوس هم دغه کور والا یو د نیلوګان نه هغه مې باندې کړله او څه نو چې مونږ خوړلي وي. الله دې درسره ښه وکړه، الله دې پروردګار د غمونو نه تاسو وساتي، هغه دنیا هم ښایسته شي. خورې دغه مرسته چې چا کړې ده، هغې غوښتنه کړې ده چې هر ماښام دې خویندو ته ویوه چې ما ته دې دعاګانې کوي. الله پاک دې ورسره ښه وکړه، الله دې هغې دنیا ښایسته کړه، الله دې جنت فردوس کې دې نصیب وکړه.
الله دې د خیراتونه د دې د ښایسته میاشت په خاطر قبول کړه. پروردګار دې د دو ثوابونه له موږ سره وکړه. الله دې د غمونو نه وساتي، د ظالمانو نه د خدای وساتي، خپل امان کړي. نو عزتمندو را سره اوسئ چې کور په کور ګرځو. نو عزتمندو په همدې دغه برنامې ما ډېرې لنډې جوړې کړي. په لنډو د برنامې خدموم چې د اړمندو کورنیو ته په زیاته اندازه مرسته پرې وسپارم. نو عزتمندو را سره اوسئ چې بل کورنۍ ته هم مرسته ورکوم. خدای دې خوشحاله او سوکاله لره ګرانې مورې، لپاک الله نامي هم دغه تمنا د مورې. د دوبۍ څخه یو بااحساس ورور مرسته رالېږلې وه چې په اړمندو کورنیو سپاره دغه د روژې مبارک میاشت سودا مې پرې وسپارله. دغې ورور د دعا غوښتنه کړې وه. الله پاک دې ګلې ګلزار کا چې تا ما سره مرسته وکړه. زما بچي دې وږي دي ماړه کړه، ډېر زیات تنګ سطر باندې او ډېر تکلیف یې را باندې ته واړه بچي مې دي. الله پاک دې ګلې ګلزار کا چې هر ځای کې خاورې دې در سره سره ګرځي. دا دنیا هغه دنیا وخوري او دا دنیا ویسي. خدای دې پاچا کا. الله پاک دې دومره درکړي چې په منځونه کوو سبقونه به ویو میندې ویل موږ دې منځو د سبقو ټول ثواب دې ستا شي. الله پاک دې ګلې ګلزار کا، ګلې ګلزار کې وروره خاورې دې در سره سره ګرځي. خدای دې دې سر دې تام نه ډېر پاچا شي وروره. دومره نو ورور تا د دعا غوښتنه کړې. بس هر ماښام چې مونځ کوئ نو دغه ورور په دعاګانو کې یاد ساتئ. بعد موږ سبای پورې سبقونه ویو. الله پاک دې په هېڅ عمر بدرنګه مه کړه. خدای دې ګلې ګلزار کړه چې ته موږ سره مرسته کوې. ما بچي وږي ماړی او دې یتیمانو سره کومک کوي. خدای دې په هېڅ عمر بدرنګه مه کړه. مسکی د ژوند ارزو مې بس همدا د مورې، چې ولحظه مې له نظره شي پنا بیمار شم، چې